عکس مکمل دی پایتخت کابل دی سړی پاگل دی پایتخت کابل دی او بچی ښځو پکې شروع کړه ښه درز غوبل دی بچی ښځو پکې شروع کړه ښه درز غوبل دی کیسه به څه وي ادا پوهېږي وګډان غل دی نجونې سړي شول استا یو بیت وایي څادر پسې نجونې سړي شول سړي د نجونې لباس بدل دی پایتخت کابل دی نجونې سړي شول سړي د نجونې لباس بدل دی خشمت بستره حکومت خو جوړ شو 19 کا شل دی خشمت بستره حکومت خو جوړ شو 19 کا شل دی پایتخت کابل دی زمونږ په ملک کې اتلان مشول اتل بوتل دی پایتخت کابل دی واه بیا زمونږ په ملک کې اتلان مشول اتل بوتل دی پایتخت کابل دی وای اجازت نشته زه پکې زغلم وطن مو خپل دی پایتخت کابل دی موږ مسلمان کړو اوس یې کافر کړو ښه شو خسان دی پایتخت کابل موږ مسلمان کړو اوس یې کافر کړو ښه شو غزل دی پایتخت کابل دی ژوندون مسترې ته ترې خبرې د جنګ ناول دی پایتخت کابل دی او ملایان ډیر دي په یو خوله نه دي ملایان ډیر دي په یو خوله نه دي ورک منزل دی پایتخت کابل دی او چې پښتون پال وي زه پرې نازېږم کوټه کټل دی پایتخت کابل دی چې پښتون پال وي زه پرې نازېږم کوټه کټل دی پایتخت کابل دی د نن قطار کې پرې لمن هم ولاړ ول دی له نن وروسته ما ته ورور په څېر نظر که وړه نه یې په خبره د خلاص سر که که کیدی شي زه به ستا لپاره مړ شم که کیدی شي ما له زړه څخه بهر که که کیدی شي زه به ستا لپاره مړ شم که کیدی شي ما له زړه څخه بهر که ته د بل بد نمولو کوشش پرېږده په اوږه دې برابره د خور څادر که ته د بل بد نمولو کوشش پرېږده په اوږه دې برابره د خور څادر که او چې هر څه لرې د خدای په نوم یې ورکړه لوړ مقام غواړې راپاڅه شا به درکړه چې هر څه لرې د خدای په نوم یې ورکړه لوړ مقام غواړې راپاڅه شا به درکړه خامخا زه امتحان کې کامیابېږم خدای یو ځل لا تېر شوه خو سهار که خامخا زه امتحان کې کامیابېږم خدای یو ځل لا تېره شپه خو سهار که مورې لاس خیر دې مخ باندې راتېر کړه مورې پیر یې رحمان بیان ته وخته ورکړه مورې لاس خیر دی مخ باندې راتېر که مورې پیر یې رحمان بیا مهربان شه راته پنډې پنډې شر راوړه بیا مهربان شه بیا مهربان شه راته پنډې پنډې شر راوړه او دیدن ته راشه که زاهي د مازدیګر راوړه او چې د عده کې په یو اخ پسې تر کوره راځم چې د عده کې په یو اخ پسې تر کوره راځم په ما تبی مې د قبر ته مې ور راوړه چې د عده کې په یو اخ پسې تر کوره راځم په ما تبی مې د قبر ته مې ور راوړه چې خپلوی مې نشې زهر وخوره ځان ووژنه ته نو پټه واخله او ماته دې څادر ډېر ښه چې خپلوی مې نشې زهر وخوره ځان ووژنه ته نو پټه واخله او ماته دې څادر چې خپلوی مې نشې زهر وخوره ځان ووژنه ته نو پټه واخله او ماته دې څادر میندې دې نه کوي د سلو بچو سوال له خدایه میندې دې نه کوي د سلو بچو سوال له خدایه ملالې جار دې شمه یو زوی راوړه نه زبردست ډېره اخ غریبۍ د روژه ماتې په خوند پوهه نه کړم تېره روژه کې مې لیکله غریبۍ د روژه ماتې په خوند پوهه نه کړم هغوی ویل هغې ته برخه د اختر راوړه
اخ غریبه د روژه ماتي په خوند پوهه نه کړم هغوی ویل هغې ته برخه ده اختر سات شه د هر باطل په مخ کې لکه غر پورته شه سات شه د هر باطل په مخ کې لکه غر پورته شه یا پر خپل سر پرې کړه او یا له هغو سر راوړه سات شه د هر باطل په مخ کې لکه غر پورته شه یا پر خپل سر پرې کړه او یا له هغو سر راوړه په متنوال درویش دیواز ما یو زور د غرور په متنوال درویش دیواز ما یو زور د غرور کني د خپلې ماتې خامخا خبر راوړه هیڅ بت پرست نه یم شکر مسلمان یم بت پرست نه یم پرست نه یم شکر مسلمان یم خو یو بت مې په سینه پورې نیولی بت پرست نه یم شکر مسلمان یم خو یو بت مې په سینه پورې نیولی و دا د کوم جنتي لاس دی په دې ځمکه تورې لاپې په کعبه پورې نیولی دا د کوم جنتي لاس دی په دې ځمکه تورې لاپې په کعبه پورې نیولی او زما مخ پورې نښتې لوپټه ده که ما مخ په لوپټه پورې نیولی زما مخ پورې زما مخ پورې نښتې لوپټه ده که ما مخ په لوپټه پورې نیولی د بنګړیو موسیقي ده تور ماښام دی د بنګړیو موسیقي د تور ماښام دی او ځان مې ټینګ په دروازه پورې د بنګړیو موسیقي د تور ماښام دی ځان مې ټینګ په دروازه پورې نیولی د بنګړیو موسیقي د تور ماښام دی او ځان مې ټینګ په دروازه پورې نیولی همدا بیتونه ده نن به بیا چا چاته سوال کړم خالي لاسه نن به بیا چا چاته سوال کړم خالي لاسه نن مې مزه د چا خپه پورې نیولی بهترین نن به بیا چا چاته سوال کړم خالي لاسه نن مې مزه د چا خپه پورې نیولی او د سلګو په زمزمه پسې ویښ شوم یو عابد مې په سجده پورې نیولی د سلګو په زمزمه پسې ویښ شوم یو عابد مې په سجده پورې نیولی ما پرې نوم د متنوال درویش لیکلی مخ مې ټینګ په کتابچه پورې ما پرې نوم د متنوال درویش لیکلی مخ مې ټینګ په کتابچه پورې نیولی دې ته وایي روماني غزل کاش دا مونږ هم لیکلی صدقې سره صوبۍ ته وایم خو دوستانو ملګري ټول بخشش کوي ځکه مونږ خو حماسي خلک یو بیا رومانټیک ګناه ده بدل لباس کا سر میں مخ بدل لباس کا سر میں مخ ہوگا راڈک گلاس کا سر میں مخ ہوگا من کوي نه کوم زغاله بچش کته تماس کا سر کم نه ده ګرلانزو من کوي نه کوم زغاله بچش کته تماس کا سر میں مخ ہوگا سر میں مخ ہوگا وطن پرست یم بت پرست نه یم زو بند پکواس کا سر میں مخ ہوگا وطن پرست یم بت پرست نه یم زه بند پکواس کا سر میں مخ ہوگا ما زړه غلا کړې زندان ته نظم پریرانه لاس کا سر میں مخ ہوگا دا د وسالات سره ډیر سره جوړ ما زړه غلا کړې زندان ته نظم پریرانه لاس کا سر میں مخ ہوگا پیرې لمنه زه درتللی نشم شتون مې احساس کا د نفرتونو په بازار کې د دکان کړی دی زړه خو مې خرڅ کړو اوس مې فکر د خپل ځان کړی دی او زه بدنصیبه دوکاندار یم زړونه ښه خرڅوم نصیب مې نه خرڅېږي ما مخکې مې اعلان کړی
او که څوک مین نه وي نو شکر د بار وباسي، که څوک مین وي هغو ژوند کې ډېر تاوان کړی که څوک مین نه وي نو شکر د بار وباسي، که څوک مین وي که څوک مین وي هغو ژوند کې ډېر تاوان کړی دی. او نن مې د زړه دروازه مه ټکوه، ښه نه یمه، نن مې په شنه سهار یو چا سره خفګان کړی دی. نن مې د زړه دروازه مه ټکوه، ښه نه یمه، نن مې په شنه سهار یو چا سره جنجال کړی، خفګان کړی. واه واه ډېر ښه. او ته مې د ژوند او مرګ په سختو لارو مه وروله، ستا نه ممکنه که ما هر وخت په امکان کړی دی. ته مې د ژوند او مرګ او مرګ په سختو لارو مه وروله، ستا نه ممکنه که ما هر وخت په امکان کړی دی. او بدګماني ګمانې مه کوه، تا ته وایم ویسه خو تا ته څو ځلې سور قرآن کړی دی. زه د هجران په لمن پروت وم، ما نارې وکړې، یو بې وجدانه کس مې غږ پسې پیښې وکړې. ما مې منزل ته رسېدو نه مخکې ډېر وژړل، د لارو سپیو ته مې خیرې وکړې. ډېر به غاپې لکه سپکې سکینه شیخ احمد شاه ولاړه مخکې ځه. ما مې منزل ته رسېدو نه مخکې ډېر وژړل، د لارو سپیو ته مې خیرې وکړې. پته یې نه لګي رښتیا به وي که خوب وینمه، له ډېر ځل وروسته مې اشنا سره کیسې وکړې. او ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم، چې خدای نن راوسته موقع، تا بهانې مه کړې. ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم، چې خدای نن راوسته موقع، تا بهانې مه کړې. او د تا د درد لاسه بیا زه غورځېدم، جګېدم، دومره خراب و. ما ستا کیسه راجع وکړې. اخیر بیت دی چې زما د ژوند د بدبختیو نه څوک څه خبر دي، خلک مې وایي چې وصال ژوند کې نصیب وکړي.